ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو lesson 9 of ايکسيل 2013 ها نهم نمبر درس هم تاسو را بیا فایل مینو دا او فایل مینو کوم تاسو نن څلور آپشن لولې سیدا ها ګوري ورته هم تاسو مطلب څه آپشن لوستلی وو راځو چیرته فایل آپشن باندې کلیک کوم ایڈوانس آپشن یې موږ تاسو رسیدا ها دې کې لکه سانتي ایڈوانس ټول باندې مسره غانې سوي لکه نو وایي after pressing enter move selection الګه ګوره کوم خلاړ شي ګوره دا څه قسم کار کوي ځکه انټر پریس کوم چته روان دي داغه لاندې روان دي خاص سیل سلیکټر چته روان دي لاندې روان دي ته دا سلیکټر کوه چې کله مې انټر پریس کوو څه وکړه دا ډایرکشن چینج کا ګوره ایڈوانس لاړ شي لکه څه قسم وسی رائټ طرف ته وسی کلیک کړئ نو ګوره انټر پریس کوه چته روان دي کی طرف ته روان دي کته و چې نه زی پاس غړم نو څه وکړي ډایرکشن به اپ ته چینج کی ګوره ایڈوانس څه وکړه کا اپ یې وسا کلیک کړئ بنده اوس ګوره دا اوس اپ روان دي انټر پریس کوي چیرته روان دی پورته روان دی ښه خاصه مې څه وکړه لکه خپله دې هلته راشه څه وکړه آپشن ته لاړ شه ایډوانس څه مې لکه پکار دی بس ډاون راځه لکه لیفټ هم کولی شي ښه اوس زما ډاون پکار دی بل لکه څه وایي اټومیټیکلی انزرټ ا ډیسیمل پوینټ ګوره هلکه څو خانې اشاره ورته ورکړي دوه خانې اوکې که ګوره فار ایگزامپل ما یو دلته ټایپ کړه څومره سل مستقیما څه راغله ما سره دوه خانې اشاره څه کړله ختم کړله که فار ایگزامپل ټایپ کړم لکه څومره 200 اوس څه کېږي دوه خانې څه کوي په اشاره کې لمن جوړی درته اټومیټیکلی چیز ته کنورټ کوي اشاره ته چینج کوي کدا سم ټایپ کړل ګوره اشاره دومره بس ګوره څنګه چل شو اشاره څه کړل ختم کړ درته خدا سم مطلب ما فالو وي خان ادي باندې ورسم ته بیا کار کوشش څنګه فارمټ کولې شو ښا دا غیر فعال کړل ښا اوکې اوس ګوره خپل دی ته براشي ټایپ کوم لکه 200 هم پکار دی څنګه چل شو کوم مشکل څه نه خارازور پس بیا بل لکه څه وایي چې انیبل فیل هینډل ان سیل ډرګ ان ډراپ ګورې دا ډېر مهم شی دی ښه دلته اوس ګورې لکه نو زه پر ایگزامپل غواړم چې دا څه کومه دا راواخلم او دا څه کومه فیل کومه ګورې لاندې ډکولی شم سیدا ډک شو که نه دې څه کېږي فیل دا موږ تاسو بیا هوم ټاپ کې لولو چې فیل څه قسم کېږي لکه څو قسمه فیل کولی شو سیدا پر ایگزامپل ما ټایپ لکه 2 بجې دا څه کومه دا فیل که ګوره دې نه داسې ونیسه لاندې ډرک کا داسې کې اوس فیل کېږي درته ښه دا وروسته وایي چې مطلب څه قسم داسې په ترتیب سره نمبر راشي 1 2 3 سیدا ها دا وایي چې ما دا اوس ګورې فار ایگزامپل دا مې څه کړل دا مې راواخیستل که دې باندې ورګزار کوم دا اوس ګورې ډرګ ان ډراپ دی چې د ما سره ډرګ ان ډراپ یعنې کولی شم د یو سیل کنټینټ راواخلم په بلې ورګزار کړم که ته وایي داسې نه وي لکه دا څه که ختم که دې ځینه اوس ګوره دا څه کوم دې ځینه ختمومه دا ختم که اول ته ما ته څه چې لکه الرټ بیفور اوور رایټینګ ما ته څه کوه یو میسیج راته راکوه چې پاسه مې په ورګزار که څنګه شو ما ته یو میسیج راکړه لکه مخکې ډو یو وانټ ټو ریپلیس سیدا خدا مطلب فعال وي ښه دی بله لکه څه وي الاو ایډیټینګ ډایرکټلی ان سیل دا ګورې یو ډېر مهم آپشن دی ښه ګورې ورته فار ایگزامپل د دې سیل تا نه مطلب کنټینټ ما ټایپ کوو چې 2000 او زما نه مطلب څنګه شو 20000 شو اوس غواړم چې مطلب دا څه کوم ایډیټ کوم نو څه به کوم F2 به پریس کوم څه به پریس کوم F2 څه کار کوي ډایرکټ تسل کې څه کولی شي ایډیټ سره وسته شي سیدا یا څه وکړه ډبل کلیک پکې وکړه مستقیما څنګه چل شه کوم دې ته لکه وړه چې دې څه کېږي ډایرکټ ایډیټینګ F2 باندې څه کېږي دا تاسو مطلب پریس کولی شئ ښه کوئ داسې نه وي لکه ډایرکټ کلیک سره مطلب څه کوه دما فعاله کوه غیر فعاله کوه صحیح شو ښه بل لکه څه وایي ایکسټینډ ډیټا رینج فارمټ ان فارمولا دا موږ ته سورس سره ویلو ښه چې فارمټ کې څه خبرې دي په سپیشل کې دا خبرې روانې دي ښه فارمټ او فارمولا څنګه مطلب موږ تاسو څه کولی شو وړلی شو ښه بله لکه څه وایي چې انیبل اټو کمپلیټ سیل فار ویلیوز ګوره فار ایگزامپل ته ما ټایپ کړه څو لکه 2000 یا فار ایگزامپل بل څه ټایپ کوم ښه یو ټیکس مې لکه ټایپ کو اتنی شو کوم چې هیلو اینڈ هاو آر یو اوس ګورې ته مطلب ټایپ کوم هیلو اوس ګورې څنګه شو اټومیټیکلی نور څنګه شو فیل شو انیشیل ورډز ما نه ویشته کړ نور څنګه شو مکمل په خپله ډک کړل شي د څه کېږي اټو کمپلیټ ورته ویل کېږي ښه د دې فایده چې مطلب د وخت د ضایع کېدو نه څه کوي جلوګیري کوي درته ښه که ته وایي داسې مطلب نه وي څه وکړه دا آپشن غیر فعاله کړه ورته ایډوانس راشه دا څه کړه غیر فعاله کړه ښه هلکه فلش پیل سره وروسته کار لرو ښه چې دې کې څه خبرې دي ښه ډېرې خبرې دي کې نور هم شته زوم بله لکه څه وایي چې زوم ان رول ویت انیشیل موز دا اوس ګورې مطلب زده کوي ښه دا ګورې په لیپټاپ کمپیوټرونو کې کار نه کوي وروره ښه ځکه دا موس نه لري چې څه کې مطلب موس هغه بټن داسې کې تاو کې ویلي دا سیل څه کې خپله غټېږي در سره څه کېږي تاسو بلدلی دي خو ډیسکټاپ کمپیوټرونو کې کېږي سیدا څه به کې لکه چې موس دا ویلي تاو کې څه کېږي دا خپله ته مطلب زوم کېږي داسې شکل باندې ښه ګوره داسې غټېږي درته چې دا موس ویل څه کې تاو کې څه کېږي غټېږي در سره که ته وایي داسې مطلب نه وي
دا اوس ګوري غیر فعاله دی څنګه دی غیر فعاله دی ته څه وکړه دا ورته فعاله کړه زوم انرول وذ انیشل موس صحیح ده ښه دلته وایم چې لکه څه وکړه یو سیسټم سپریټر لکه دې باندې ځان پوهېږي دا ډېر مهم شی دی اوس ګورې لکه ډیسیمل په شي باندې جدا کېږي په دې نقطه باندې او تاوزنډ په شي باندې جدا کېږي په دې کامه باندې صحیح ده ګورې څه قسمه لکه هلته ما ټایپ کړه چې لکه سمې پکار دی ګوره فار ایگزامپل ټایپ کوم چې لکه ایکول سم که راته څومره سل ډاټ مین اشاریه شل جمع کو سره چې لکه زر اشاریه سل صحیح ده یعنی اشاریه ته ما څه وکړه ډاټ مې ورته ورکړ سپریټر د سپریټ څه مطلب جدا کولو والا انټر کا ګوره مستقیما څه کوم ماته جمع کو اوس کته وای چې مطلب درې خانه جدا شي تاسو ګورئ موږ تاسو چیرته ورو دلته هوم ټب کې مسله ده په نام چې لکه نمبرونه تاسو شری ښه په دې شکل باندې ډسپلی کو ګوره درې خانه جدا کیږي نه په چی باندې کامه باندې دا اوس څه کوي چې مطلب بدلی کړه چینج کچ شي باندې لکه وته دا بدلول غواړم نو ګوره ایڈوانس ته بلاړ شي څه وړه کلتا وته چې دا شکل باندې وته سم بدلوي خا به درنه لوري کی په مشکلات د جوړیږي ښا او دا مطلب لاندې بدلول غواړي دا بدلول څه خبره پکې نشته خو تم چې لکه ډاټ صحیح دی ښا نقطه او سیمی کالم باندې څه کوه دا جدا کوه صحیح شو ښا لاندې راځم ورپسې بل لکه څه دی کرسر موومېنټ دی ښا لاجیکل دا مطلب څه کوي دا ساتي چې دا ښا بل لکه څه وی چې شو پیسټ آپشن بٹن وین کنټین از پیسټ دا اوس ګوري مطلب درې عملونه لپاره څنګه د آپشن دی ښا یو کټ دی یو کاپی د بل شي د پیسټ دی ګوره لکه ماره څه وي چې شو پیسټ آپشن بټن وین کنټین از پیسټ ګوره فار ایگزامپل دا مې څه کړه کاپی مې کړه دلته مې څه کړه پیسټ کړ ښا دا وروسته وایو پیسټ کړه لکه اوس ګوره ما سره څنګه چل شو مستقیما دا پیسټ آپشن ښکاره کېږي که نه دا بکس غوندې دا ګوره ما سره چې دا که دا آپشن پیسټ بټن دی ښه دا مطلب ته نه غواړي چې ډسپلی شي درته څه وکړه دلته لاړ شه دا غیر فعاله که ایډوانس ته لاړ شه څه مې لکه پکار دی دا غیر فعاله که څنګه شو ما سره دا غیر فعال کلی شو خبره لکه چې ماته وایي چې را شو انسرټ بټن آپشن کله چې تا مطلب کوم اټو شیپ انسرټ کړه اټو شیپ موضوع سره روانه ده ښه بل څه ډسپلی کوي انسرټ آپشن ډسپلی کوي بل لکه څه وایي وایي کټ کاپی انسرټډ آبجیکټ وذ یور پارنټ سیل مطلب څه کوي د خپل پارنټ سیل ګوره انهریټنس مسله ده پکې ښه میراثي شکل باندې چې د کوم ځای نه ما مطلب څه کړه شاین را کاپی کړل ته مې پیسټ کړل څه وکړه دا مغه پخواني هغه څه کوه سورتن کا او ارینجم کا انهریټنس شو مطلب پارنټ مین کوم چې د دې اصلي هغه دی ښه بله لکه څه وایي چې مطلب ایمیج سایز ایمیج کوالټي ته مطلب غواړي څه قسم وایي لکه ډسکارډ ایډیټنګ ډیټا ګورې بعض اوقات تاسو مطلب غواړئ تصویر کې څه کې تغیرات راوړئ نو څه وکړه ډسکارډ یې کړه ډسکارډ مین بندي کړه لکه نور تغیرات پکې نه راځي او ډو ناټ کمپریس ایمیج فار ان فایل ګوره بعض اوقات تاسو یو ایمیج انسرټ کوئ هغې دا سایز څنګه وي ډېر غټ وي غواړي داسې کې کمپریس کې کمپریس څه مطلب چې سایز یې ځکه کوچنی کې څه لپاره موږ تاسو کوئ بعض اوقات په ایمیل کې لیږو نو که سایز غټ وي بیا په اسانۍ نه لیږل کېږي ښه اپلوډ کېږي زر نه نو څه وکړه لکه دې ځینې ته کولی شي مطلب دا بدل کړئ ښه بله لکه څه وایي چې سیټ ډس ډیفالټ ټارګېټ آوټپوټ ګوره دلته مطلب تاسو کوم د تصویر لپاره یو بل شی استفاده کېږي دا ویل کېږي پی پی آی پیکسل پر انچ چې لکه نو پیکسل پر انچ هغه لپاره چې رنګ لپاره ډي پی آی او ډاټ پر انچ تصویر لپاره چې دی پی پی آی دی پیکسل پر انچ خالد انتخاب ورته لکه څومره په کار دي چې را 260 پی پی آی سي ده پیکسل پر انچ سي ده دومره څومره چې پیکسل اوچري دومره ښه دی بل لکه څه وي پرنٹ وایي های کوالټي موډ فار ګرافکس ایا ته مطلب دا چاپول غواړې په های کوالټي کې اوسي یا ضعیفه کوالټي کې اوسي ښه بل لکه څه وایي چارټس مربوطه آپشن نه دي ښه چارټ وروسته لولو ښه دې باندې چېرته کار کول کله موږ تاسو کوم د انسرټ ټاپ کې یو مسله په نام دی چارټ ښه مفصلا ورباندې کار کې ډېر مطلب دراز موضوع ده ښه موږ تاسو څه کوو ډیټا انالیسس تحلیل کوو تجزیه کوو ښه راځو آپشنونو ته بیا ایډوانس آپشن باندې کلیک کوم ښه دا د چارټ مربوطه شیان دي ښه شو چارټ الیمنټ نیم ان هاور کله مې چې مو سره باندې ودرو څه وکړه د چارټ الیمنټ ښکاره کړه چې دا ستون د کوم ځای نه راغلی دی دا د کوم ځای نه او دا د کوم ځای نه بله لکه څه وایي شو ډیټا پوینټ ویلیو ان هاور کله چې ورباندې ودرېدم څه وکړه ماته د دې ویلیو ښکاره کړه وروسته راځي ښه ورباندې کار کوو بل څه چې فال پراپرټي چارټ پوینټ پر آل نیو ورک بک صحیح ده ښه کرنټ ورک بک لپاره مطلب دا غواړي چې دا راشي د پاس آپشنونه مطلب ورته یم چې را د کرنټ لپاره صحیح ده خبره لکه څه وایي پراپرټي فالو چارټ ډیټا پوینټ ان کرنٹ ورک بک صحیح ده کرنٹ لپاره مطلب زما په کار دی او کوای شي نه مطلب ټول لپاره د راشي څه وکړه دا بیا غیر فعال کړه خدا فعال کړه صحیح ده خبره لکه چې ډسپلی آپشن څه وایي لکه شو دیس نمبر ریسنټ ورک بک څومره لکه ماته ډسپلی کوي 25 ځانې ګوره دا چېرته ډسپلی کېږي دلته ګورې کلیک کړه دې باندې ما سره کوم لکه نیو دی که نه اوپن
دا ګورې ما سره کوم دلته څه ښکاره کېږي 25 دانې دا ریسنټ ورکبوکونه ښکاره کېږي چې دا ما په موجوده وخت کې څه کړي دي اوپن کړي تغییر مې پکې راوړی دی دا غواړي چې کم کړه نو څه وکړه دلته لاړ شه ښه چې انتخاب کوه ورته ډسپلی څومره مې لکه پکار دي چې 15 دانې ډسپلی کړه 25 مطلب چې ما سره دې عدد کې راځي ښه 15 دانې بس دي راته ورپسې چېرته اوپن ته لاړ شه اوس څو دانې ما سره ښکاره کېږي 15 دانې ما سره ښکاره کېږي سیده خو 25 تاسو مطلب څه کولی شئ دغه تاسو عدد کې ورکولی شئ ښه زه وایم چې یاره 100 دانې غواړم اوس ګورم چې یاره 100 دانې سپورټوي یا نه څه وایي 500 نه زیات نشي مخکې تللی ښه څومره 500 پورې ته کولی شي اټ د سیم ټایم دا ډسپلی کې سیده ښه 25 بس دي دا ډیپټل کې دام راځي بله لکه څه وایي چې کویک اکسس دس نمبر اف ریسنټ ورک بک څو دانې لکه پکار دي 4 دانې اوکې که ګوره دلته راځم ورپسې اوس ما سره چېرته ښکاره کېږي دلته ښکاره کېږي دا ګوره چېرته ښکاره شول دا اپشنونه لاندې ماته ډسپلی دا کویک اکسیسیبل دی مطلب چې کلک ورباندې وکړې څه کېږي اوپن کېږي در سره ښه ښه ته وایي دا ختم که مطلب نه یې غواړم یار دا پکار نه دي ماته ډسپلی ته لاړ شه څه وکړه لکه دا غیر فعاله که ورته بل څه وایي شو دیس نمبر اف انپینډ ریسنټ فولډر دا ګورې مې مسله ده ښه زه پر ایگزامپل ته کلیک کوم لکه څه مې پکار دی اوپن باندې کلیک کوم دا اوس ګورې ما سره مطلب چیري کمپیوټر دا ما سره ریسنټ چیري فولډرونه چې ما په موجوده وخت کې څه کړي دي اوپن کړي دي ښه ریسنټ مین تر ټولو وروستني چې کوم دی اخرني ښه دا مطلب غواړي چې کم کې 15 اوس ما سره ښکاره کېږي زه غواړم دا مطلب لږ ذره کم شي نو څه وکړه ایډوانس لاړ شه ښه څه مې لکه پکار دي او ته چې پر ایگزامپل یو دانه مې پکار دی یا پر ایگزامپل وایي چې دومره مې پکار دي 100 نه زیات نشي ورکولی ښه چې د 100 چې کوم مطلب دی اخرنی حد دی او د ریسنټ آیټم څومره 50 دانې و ښه دا ته چې 15 دانې بس دي خبره لکه څه وایي چې رولر یونټس کوم قسم لکه پکار ډیفالټ یونټ مې پکار کلیک کړی ونه اوس ګوره دلته مې تاسو سره یو حالت دی په نام دی چې پیج لیاوټ کلیک کړی ونه اوس ګوره دلته اوس ما سره څه ښکاره کېږي خطکش ښکاره کېږي که نه خطکش څه دپاره دی غواړم چې خپل مارجنس حد ورباندې څه کم وپېژنم چې تر کومه ځای پورې چې کوم دی دغه زما حد دی مطلب دومره لیکل کولی شم دا غواړې بدل کړې ورته هو بدلولی غواړم خو ګورې په نارمل حد کې کار نه کوي ښه کوم حالت ته به وړې پیج لیاوټ ته به وړې څه قسم لکه پکار دی ورته یم چېرې ماته څه کوه انچونه ډسپلی کوه کلیک کوه ورباندې څنګه چل شو لکه اوس چیر شي اوس ما سره دا دوباره بیا څه کوم اوپن کوم ګوره څنګه شو اوس ما سره دغه انچ حالت ته واوښتو سیده او کوی داسې نه وي لکه یو بل حالت ته یې واړوه کلیک کړې باندې ایډوانس مې لکه پکار دی څه وکړه دا بدل کړه راته چې دې پکار دی لکه سنټیمیټر مې پکار یا میلیمیټر خو ته ډیفالټ یونټ صحیح ده ښه بله لکه څه وایي شو فرموله بار اوس ګورې ورته کلیک کړې باندې اوس ما سره پاس فرموله بار ښکاره کېږي که نه دې څه ویل کېږي فرموله بار ورته وایي ښه دا ګوره چیرې ما سره دا فرموله بار دی دا مطلب نه غواړي چې ډسپلی شي څه وکړه خپل نارمل حالت ته لاړ شه او راته ورپسې چېرته فایل آپشن باندې کلیک کوم ایډوانس ته لاړ شه ډو ناټ شو کا ما ته مه ډسپلی کوه کلیک کړې بنده اوکې که اوس ګوره فرموله بار نه ښکاره کېږي سیده زه وایم ښکاره دي شي ګوره ایډوانس ته لاړ شه فرموله بار څه که ما ته شو که ګوره شو فرموله بار خبره لکه څه وایي شو فنکشن سکرین ټیپ ګوره فنکشن هم خپل ځان ته څه لري سکرین ټیپ لري سکرین ټیپ سره لپاره استفاده کوو معلوماتو دپاره انفارمیشن دپاره هیلپ دپاره نو چې کوم چې هلکه ایکول سم که اوس ګوره دلته ما ته چې کوم دي دا شیان راځي که نه ګوره زه په دې کلیک کوم اوس ما ته مکمل معلومات ښکاره کېږي دا سم چې ده ګوره سم فنکشن از یوز ټو اډ نمبر ګوره مختلف قسمه څه کوي ما ته د دې انفارمیشن ډسپلی کوي سیده دا مطلب ته نه غواړي چې ډسپلی شي درته ګوره دا سکرین ټیپ ما ته مخ ښکاره کوه دا به څنګه کېږي غیر فعاله به کېږي ښه ګوره فایل ته راځم آپشن باندې کلیک کوم ایډوانس ته راځم څه وکړه دا ما ته مه ډسپلی کوه ښه ډو ناټ شو وکړه کلیک کړې باندې اوس ګوره ټایپ کوه لکه چې ایکول سم که اوس ما سره هغه ښکاره کېږي نه ښکاره کېږي نه کوم یو د دې ارګیومنټونه چې څه ولکه نو ارګیومنټ دې ته ویل کېږي ښه دا وروسته کارو لکه نو چې فنکشن ارګیومنټ څه ته ویل کېږي څو قسمه فنکشن لري چې ارګیومنټونه لري 0 ارګیومنټ 1 ارګیومنټ 2 3 منی ارګیومنټ صحیح ده ښه دا چې مطلب ډسپلی شي ښه د بعض وخت امکان لري یو فنکشن کې موږ تاسو کو روان خلو پکې ښه نو دا څه کوه سیریش ډسپلی کړلی شي ما ته ښه دا چې موږ تاسو مطلب ډسیبل هارډویر ګرافیک اکسلریټر دی ښه خبره لکه څه وایي دا مهم اپشن دی فار سیل وذ کمنټ شو ګوره ډیفالټ لکه دا قسم وي نو کمنټ اور انډیکیټ ګوره زه کلیک کوم دلته یو لکه کمنټ انسرټ کوم چېرته دلته ریویو ته راځم ډې باندې کلیک وکړه څه مې لکه پکار دی هیلو مې څه کوه ټایپ کړ دلته کلیک کوم هغه څنګه شو کمنټ دوباره ورک شو لکه څنګه شو ورک شو نو څه وکړه که دا ما ته ډسپلی کا آپشن ته لاړ شه ایډوانس څه مې پکار دی لکه دا ما ته ډسپلی کا ګوره indicate only in comment on however کله چې ور باندې موس ودرو مسو کا ماته دا ډسپلی کا ګوره اوکې کا اوس نه ښکاره کېږي چې کله موس ور نږدې کم څنګه چل شو ایچ اوور څه مطلب شو however یعنی کله مې چې موس ور باندې د پاسه
ودرو خا دا څه وایي چې مطلب همیشه دې ډسپلی کېږي څه وکړه آپشن ته لاړ شه ایډوانس باندې کلیک وکړه څه مې پکار دی لکه همیشه ډسپلی کوه ماته کمنټ اینڈ انډیکیشن انډیکیټر کلیک کړئ باندې ګوره که ته موس ورنږدې کړې او که نه دا څنګه تا سره همیشه ډسپلی کېږي خو دا قسم خلک چې کله موس ورنږدې کړي څنګه شي در ډسپلی کړلی شي بعض اوقات امکان لري ډیټا څه کې درنه پناه کړي صحیح ده خبل چې لکه ډیفالت ډایرکشن لکه کوم قسم مې پکار دی لیفټ ټو رائټ مې پکار دی ښي طرف نه چپ طرف ته یا د چپ طرف نه ښي طرف ته تاسو مطلب چې کله پښتو لیکئ کوم طرف ته لیکئ ښي طرف نه چپ طرف ته او انګلیسي وي چپ طرف نه ښي طرف ته خو اوس پهله همدا قسم ښه دی بله لکه څه وایي چې مطلب ډسپلی آپشن پر دیس ورکبوک ګورې ورته اوس بعض اوقات داسې هم ته کولی شي چې مطلب یو مشخص ورکبوک څه کړي کسټمایز کړي د خپله خوښې څه کړي عیار کړي هلکه څه مې پکار دی سکرولر بار ماته مه ډسپلی کوه ګوره ته اوس ما سره کوم دي سکرولر بار ښکاره کېږي که نه دا غیر هلکه هاریزونټل سکرول بار مې پکار نه لکه ورټیکل مې پکار نه کلیک اوس ګوره څنګه چل شو دواړه سکرول بار ورک شول درته ښه کوای چې مطلب ډسپلی کړلی شي نو څه وکړه ډسپلی کړه لکه ایډوانس لاړ شه څه مې پکار دی لکه ما ته دا سکرول بار ډسپلی کړه ګوره شو کړه راته بله لکه څه ویل ته ما ته وایي چې را شو شیټ ټپس ګول ته اوس ما سره مطلب شیټ ټپ ښکاره کېږي دلته که نه شیټ 1 2 3 4 دا غیر فالکه لکه کلیک کړه دې باندې اوس څنګه چل شو ما سره دغه ورک کړلی شو کوای چې دوباره ډسپلی شي څه وکړه نو دلته راشه ورپسې ایډوانس راځم څه وکړه ما ته دا ډسپلی کړه شو چې شیټ ټپس بله لکه څه وایي چې ګروپ ډیټس ان اټو فلټر مینو دا موږ تاسو وروسته وایو ښه یو شی د په نام د ګروپ مثبت ساین دی چې لکه نو مثبت ساین وروسته وایو ښه کولپس کېږي او ایکسپین کېږي وروسته وایي دا څه مطلب دی ترې بله لکه څه وایي پر آبجیکټ شو مطلب ټول ابجیکټونه ډسپلی کول غواړي ابجیکټ وایي دا رسمي ده ښه نتنګ هاید ابجیکټ بعض اوقات ته مطلب یو ابجیکټ انزر کوي څه قسم ګوره که چېرې فار ایگزامپل ته ما یو ابجیکټ انزر کړی انزر ته راځم څه دی لکه پکار وتم چې یو ایلسټریشن څه مې پکار دی لکه دې کې یو شیپ انزر کوم ښه دا شیپ دی فار ایگزامپل دا اوس ما سره ښکاره کېږي که نه که زه دلته مطلب لاړ شم ورپسې دلته وتم چې را څه وکړه ایډوانس ته لاړ شه آپشن مې پکار دی څه وکړه نتنګ هاید ابجیکټ اوکې که څنګه چل شو هغه رسمي ورکه شوله ښه وایي مې چېرې څه وکړه لکه ابجیکټونه ډسپلی کوه نو څه به کومه ښه فایل آپشن ته راځم ایډوانس څه وکړه لکه ابجیکټونه ما ته ډسپلی کوه ټول خبره لکه څه وایي چې شو رو ان کالم هیډر ګوره کلیک کړه دې باندې اوس ګورې ما سره ای بي سی شته که نه 1 2 3 هم شته دا ختم کړه لکه کلیک کړه څنګه چل شو نه قلمونه ښکاره کېږي او نه روګانې ښکاره کېږي ګوره صحیح ده نه قلم شته نه روګانې شته هیډر څنګه شو ورک شو کوای شي دوباره دې راشي څه وکړه ایډوانس ته لاړ شه دا اوس ما ته څه کړه ډسپلی کړه ښه شو کله که چې رو ان کالم هیډرس بله لکه څه وایي شو فارمولا سیلز انسټیډ اف دیئر کلکولیټډ ریزلټ ګوره ورته بعض اوقات تاسو مطلب یو څه جمع کوئ دا قسم ګوره دلته ما ټایپ کړه چې لکه 200 او 300 څه کوم زه مطلب جمع کوم نو څه کوم چې اکول دا وروسته وایي د فارمولې برک تاسو ما ورخطه کېږي ښه چې دا سم شی دی لکه څه کوي یا دا عدد دی ما سره ګوره دا مکمل عددونه ما څه کړه جمع کړه ښه انټر کړه اوس ګورې ما سره ریزلټ څو راغی 600 د چا نه جمع شو 200 300 څه کړل جمع کړل اوس ته وایي چې رس یو چل وکړه دې په ځای ما ته فارموله ډسپلی کړه دا ریزلټ یې ما ډسپلی کوه نو دا به څنګه چل کوي ګوره فارمولې آپشن ته به لاړ شئ ایډوانس څه مې پکار دی لکه دلته راشه ورپسې دا قسم لکه اوسي شو فارمولا انسټیډ اف دیئر کلکولیټ ریزلټ کلیک کړه دې باندې اوس څنګه چل شو لکه نو ختم کړلی شو که نه څه وایي لکه سم دومره عدد شو ما سره د بل خوا ته راځم دا څه وایي لکه سم دغه یعنې مطلب فارموله کار نه کوي بعض اوقات ښه زه وایم څه وکړه لکه ډسپلی کوه ورته ښه دی ریزلټ یې مطلب ډسپلی کوه راځه ورپس چېرته دلته خبره لکه څه وایي چې شو شیټس رایټ ټو لیفټ کلیک کړه دې باندې کلیک کړه اوس ګوره چېرته لکه لاړو دغه دې خوا راغی یعنې مطلب پښتو لپاره څه کوي فار ایگزامپل وایي چې را ښي طرف ته وشي څه وکړه شیټ دې خوا ویسه ښه بله لکه ته وایي چې دا قسم نه وي لکه خپله دې هلته راشي څه وکړه دلته راشه ورپسې دا غیر فالکه بله لکه څه وایي چې شو پیج بریک ګوره دلته زه مطلب ودرېږم لکه څه کوم دا صفحه بریک کومه څه کومه بریک باندې کلیک وکړو اوس څنګه شو ما سره صفحه بریک شو ښه دا موږ تاسو وروسته وایي چې دې کې څه خبرې دي ښه اوس ګوره مینس کې ما سره لاین ښکاره کېږي که نه دا چیرې دا مطلب ته وایي بریک بریک څه مطلب ماتول یو صفحه نیمایي کول دا لکه څه کوم ډایرکټ خپل عادي حالت ته وړم کلیک کړی باندې اوس ګوره دلته ما سره کوم د یو لاین ښکاره کېږي چې دا مطلب څنګه دی د بریک اثر ښکاره کوي څه ښکاره کوي د بریک اثر ته وایي چې را دغه نقطه نقطه لاین ما ته څه کوه مخ ښکاره کوه نو ګوره فایل ته به لاړ شو آپشن باندې به کلیک وکړو ایډوانس ته لاړ شه څه وکړه ډو ناټ شو کړه ته چې ډو ناټ شو پیج بریک کلیک کړی باندې اوس ګوره هغه لاین ختم شو که نه
سره اوس ماته پته نه لګي چې مطلب څه قسم دی خو دا چې ډسپلی شي ښه ده ښه ځکه ته به څه کوي خپل هر درته معلوم شي چېرې تر دې ځای پورې څنګه یو زما نه ویشته ده ښه شو څه کا لکه پیچ بریک ډسپلی کا بله لکه څه وایي شو زیرو ان سیل ډټ هاو زیرو ویلیو اوس ګورې دا شی زده کوې دلته لکه زه څه کوم زه صفر ټایپ کوم لکه اوس کار کوي زه مې چې صفر د کار ونی کي نو څنګه چل وکړو ورسره ګوره ورته چې صفر ورک کا هېڅ کله د کار ونی کي دا اوس ګوره دا لکه راځم ورپسې څه کوم دا اپشن غیر فعاله کوم ښه دا غیر فعاله کا انټر کا اوس ګوره صفر ټایپ کړته څنګه چل شو ورک شو ښه زه وایم چې مطلب صفر څنګه کی کار وکړي نو څه وکړه ایډوانس ته لاړ شه دا ماره څه مطلب ډسپلی کا ښه خبره لکه څه وي شو آوټلاین سیمبل ان آوټلاین اپلای ډاون تاسو وروسته وایو ښه آوټلاین کې څه خبره لکه کولپس ایکسپرینډ خبره دی ښه وروسته راځي لیکره بل لکه څه وي شو ګریډ څه ګوره اوس ما سره مطلب دا خاني ښکاره کېږي که نه دا غواړي چې ډسپلی نه شي انټر کړه څنګه چل شو اوس ما سره یو روډ څپې غوندې ښکاره کېږي خانې څنګه شولې سیلونه او قلمونه ما ته نه ډسپلی کېږي ښه که ته وایې چې ډسپلی کړلی شي څه وکړه دا ورته بدل کړه ښه دلته راځه ورپسې څه وکړه دا ما ته ډسپلی کړه خو رنګ یې څه کړه لکه بدل کړه چی شته سور رنګ ته چینج کړه کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ټول پیدا شول رنګونه څنګه شول سور رنګ ته چینج کړی شول ښه بیا راځه ورپسې اپشن ته ایډوانس ښه enable multi-thread calculation دا لکه number of calculation thread ګوره use all process in this computer too manually مطلب دوه ځلې څه کوه دا استفاده کوه تاسو مطلب ما ویل چې یو اتوماتیکلی یو مطلب چې د مینولی و ښه چېرته لکه دلته را موږ تاسو کوم ولوسته ښه چې دا اما خبرې پکې ده لکه څومره غواړې دومره غواړم یا دومره غواړم ښه او وین کلکولیټینګ دیس ورک بک ولې خره بیا بل ځل خره باندې سټپ بای سټپ کار کوو